د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي په هیڅ صورت د ډیورن کرښه پاکستان ته نه پرېږدو. د ملا یعقوب مجاهد له وروستیو څرګندونو وروسته د ډیورن کرښه موضوع یو ځل بیا تاوده بحثونه راپارولي دي. هغه په ټینګار سره ویلي چې دا کرښه د افغانانو لپاره یوازې یو سرحد نه بلکې یو تاریخي او ملي مسله ده او په هیڅ صورت به یې پاکستان ته پرېنږدي. ملا یعقوب مجاهد څرګنده کړې چې د افغانستان خلک د خپلې خاورې او هویت په اړه هیڅ ډول معامله نه کوي. دغه په وینا هر هغه اقدام چې د دې کرښې د تحکیم یا رسمي کولو هڅوي د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شي. هغه زیاته کړې دا موضوع یوازې سیاسي نه ده بلکې د ولس احساسات ورسره تړلي دي. د پاکستان له لوري بیا تل دا ټینګار شوی چې ډیورن کرښه یو نړیوال منل شوی سرحد دی، خو افغان له لوري بیا دا دریځ نه مني او دا مسله هم لانجمنه پاتې شوې ده. دا اختلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې سیاسي شخړو له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. شنونکي باور لري چې د ملا یعقوب دا ډول څرګندونې د داخلي او بهرني پیغام بڼه لري. له یوې خوا دا د افغانانو ملي احساساتو ته خطاب دی او له بلې خوا پاکستان ته یو واضح سیاسي خبرداری دی چې دا موضوع د فشار له لارې حل کیدونکې نه ده. په سرحدي سیمو کې خلک وایي چې دوی د دې شخړې اصلي قربانیان دي. کورنۍ جلا شوي، سوداګري محدود شوي او د خلکو ورځني ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. له دې سره د ډیورن کرښې موضوع لا هم د احساساتو سیاسي ترمنځ ولاړه ده. په پای کې د ملا یعقوب دا دریځ ښیي چې دا موضوع لا هم د حل لپاره اسانه لاره نه ده. که څه هم دواړو هیوادونو وخت نا وخت د خبرو هڅه کوي، خو تر هغه چې د باور فضا رامنځته نشي دا لانجه به همداسې روانه وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.